دوستانو سلامونه او وخت مو په خیر. په دې ویډیو کې به موږ د واتس اپ په اړه ویډیو جوړو یا واتس اپ په اړه به تاسو سره معلومات شریکوو. کوشش وکړو چې بشپړ معلومات تاسو سره شریک کړم. تاسو خپل واتس اپ خلاص کړئ، په دې درې ټکو باندې کلیک وکړئ. دلته لومړنی آپشن چې دی نیو ګروپ دی، یعنی د نوي واتس اپ ګروپ جوړول. نو تاسو سره چې دلته کوم نمبرونه وي تاسو بیا په دې ډول انتخاب کړئ. انتخاب نه وروسته تر 1040 پورې تاسې نمبرونه انتخابولی شئ. دې نه مخکې 2500 که 248 اوس یې تعداد ورته زیات کړی د واتس اپ شرکت. تر 1040 پورې دوستان تاسې یا ملګري یا شمیرې تاسې په یو ګروپ واتس اپ ګروپ کې انتخابولی شئ یا اضافه کولی شئ. ستاسې په شمول یو به تاسې یاستئ، 1023 به نور وي. نو چې انتخاب مو که اوس دلته فعلا ما سره په موبایل کې 2 نمبرونه دي، نو دا ما انتخاب کړ. تاسو چې هم انتخاب کړ بیا په دغه شین ځای باندې کلیک وکړئ. نو تاسې نه به بیا د ګروپ نوم پوښتنه کوي، ګروپ نیم آپشنل. نو تاسې هر نوم چې ورکوو، زه فعلا دلته یو نوم ورکوم. تاسې چې هم خپل واتس اپ ګروپ ته هر نوم ورکوو نو تاسې بیا ورکړئ. چې کله مو ګروپ نوم ولیکه هغه نه وروسته ډیسپیرینګ میسیجز یعنی پوښتنه کوي. په دې باندې ما دې نه مخکې په خپل چینل کې یو ویډیو اپلوډ کړې ده، که غواړئ چې تاسې یې ووینئ نو زما چینل کې ترلاسه کولی شئ. اوکې باندې به کلیک وکړو. دلته هماغه اپشنونه دي، ډیسپیرینګ میسیجز یعنی د میسیجونو ورکېدل. فعلا به دا موږ آف پرېږدو، یعنی که ستاسې زړه و یا اراده مو وه چې دغه اپشن فعاله شي، بیا خو به یعنی کم میسیجونه چې ستاسې په ګروپ کې کیږي هغه به د هر یو اپشن چې مو انتخاب کړ لکه 40 ساعته، نو دا به د 40 ساعتونو په جریان کې دا میسیجونه ورکیږي. هر څومره میسیجونه چې په ستاسې ګروپ کې شوي وي، که تاسې کړي یا دوستانو مو، نو هغه به د 40 ساعتونو په جریان کې ورک شي. بیا دوم اپشن د ګروپ پرمیشنز. ګروپ پرمیشنز کې ممبر سکین لومړنی اپشن ایډیټ ګروپ سیټینګز کنه. نو دا اپشن فعلا فعاله ده. دا اپشن چې کله فعاله وي، this includes the name, icon, description, disappearing message, timer and the ability to pin, keep or unkeep messages. نو دغه اپشن چې کله فعاله وي، دې سره ستاسې په ګروپ کې چې کوم ممبرز وي یا کسان وي، دوستان وي، هغه کولی شي چې ستاسې د واتس اپ نوم، تصویر پروفایل، همداسې ډسکریپشن تفصیل چې کوم دی، همداسې disappearing message timer او an ability to keep، یعنی دې سره هر هغه چې په واتس اپ کې کوم اپشنونه دي ټول کارولی شي. چې هغه کې ما تاسو ته وویل چې نوم بدلولو، همداسې تصویر بدلولو، نور همداسې د میسیجونو ورکېدلو اپشن، همداسې نور یو میسیج پین کول یعنی چې ځان سره وساتي، دا ټول اپشنونه کولی شي. او سینډ میسیجز دوم اپشن دی پکې، یعنی دې کې کله چې دا فعاله وي دې سره بیا هغه کولی شي چې په ګروپ کې میسیجونه هم وکړي. نو دا که تاسې غیر فعاله کوئ، بیا به فقط کوم نفر چې پکې اډمینان دي هم هغه کولی شي ګروپ ته میسیج وکړي. نو add other members یعنی نور غړي اضافه کول پکې دا اپشن چې هم فعال بیا به کولی شي. approve new member admins can approve new members. نو دا اپشن چې کله کوئ تاسې، نو دې سره به تاسې نه یو اجازه کیږي مثلا چې تاسې دا نفر پکې کوئ، هغه نه وروسته به دا ستاسې واتس اپ ګروپ ته اډ کیږي. نو موږ به بیک لاړ شو. فعلا خو د شین ځای باندې به کلیک وکړو او دا واتس اپ به جوړ شي، واتس اپ ګروپ وبخئ. نو تاسې لیدلی شئ د واتس اپ ګروپ جوړ شوی دی. فعلا پکې you created this group 3 members، یعنی زما په شمول 3 نفره پکې دي، 2 نور او یو زه. نو واتس اپ ګروپ جوړ شو، واتس اپ ګروپ جوړ شوی دی. بیا به په دې ځای باندې کلیک وکړو، نیو براډکاسټ باندې به کلیک وکړو.
نیو براډکاسټ کې تر 256 پورې نمبرونه یا شمیرې تاسې کولی شئ چې پکې ور اضافه یې کړئ، یا 256 نمبرونو سره تاسې یو ځای ویډیو کال وکړئ. بعضې وخت کې بعضې مؤسسات دي همداسې نورې ادارې غواړي، یا بعضې وخت خپلوان هم دوستان وي زړې وي چې د یو نه ډېرو سره خبرې وکړي یو ځای، نو بیا په دغې آپشن باندې کلیک کولی شي او دې آپشن اوس دې ځای کې کله چې نیو براډکاسټ شو همغه څنګه چې ګروپ جوړی همداسې په دې کې هم همدا طریقه ده. ګروپ کې بیا 1024 پورې کولی شي کسان کې، په دې کې 256 پورې. نو چې کله نیو براډکاسټ مو ووهه بیا به دلته نمبرونه چې کوم وي همغه به همداسې انتخاب کوئ او هغه نه وروسته په دغه شین ځای باندې کلیک وکړئ چې دغه براډکاسټ یا دا کوم هغه چې دی دا شروع شي. نو فعلا زه نه کوم، فقط تاسو ته د طریقه ښودلو لپاره یا مې دا ویډیو هغه کړی و. نو زه به فعلا بیک لاړ شم، بیک چې لاړ شم بیا به په دې درې ټکو باندې کلیک وکړم، دلته به لینکډ ډیوایسز باندې دوستانو انشاءالله په دغې لینکډ ډیوایسز یعنی څنګه کولی شو په دوه موبایلونو کې یو نمبر هغه کړو، یعنی کم میسیجان یا میسیجونه چې تاسې ته راځي همداسې که تاسې کم ډیوایس هغه که لپټاپ وي او که موبایل وي که تاسې ورسره لینک کړی وي یعنی وصل کړی وي کم پیغامونه چې هغه ته راځي تاسې ته به هم راځي. نو په دې باندې له خیره ویډیو بیا وروسته جوړوم. فعلا سټارټ میسیجز هغه میسیجونه اوس بعضې وخت کې ګروپ یا همداسې خبرې اترې ډېرې شوي په د دوه نفرو ترمنځ، نو هغه نشي کولی کوم پیام یې چې هغه کې کوم مهمي او اوس ورته په کار وي نو بیا مجبوره دی دی لاړ شي چاټ هسټري ته لاړ شي او ښه پلټنه وکړي، پلټنې نه وروسته مثلا دغه میسیج هغه کې ترلاسه کړي. نو که تاسې غواړئ چې دغه آپشن تاسې وکاروئ هغه لپاره تاسې مثلا اوس یو میسیج دی تاسې غواړئ چې هغه ځان سره سټارټ کې وساتئ، سټارټ یعنی ستورو چې ستوری پرې لګېدلی داسې یو هغه ورکوئ، نو تاسې به همغه میسیج هغه کوئ. اوس مثلا دغه پیام دی سلام، دې په ځای هر پیام کېدلی شي، نو زه فعلا دغه سلام په نامه کوم آپشن چې دی دا چې کله تاسې چغ ونیسئ دغه میسیج یا پرس یې ونیسئ بیا به تاسې سره دغه آپشن فعاله شي. دې کې دغه تاسې ستوری دغه ځای وینئ، نو دا میسیج زه فعلا دا کوم، نو دا سټارټ کې شامل شو. چې کله شامل شو زه به یې تاسو ته وښیم، دغه درې ټکو باندې به کلیک وکړم، دغه څلورم آپشن چې کوم سټارټ میسیجز، نو دلته تاسې وینئ چې دا پیام له ما سره دلته راغلی دی سټارټ میسیجز کې. نو همداسې هر میسیج چې تاسې ته مهم وي یا غواړئ چې وساتئ له ځانه سره نو هغه تاسې په همغه طریقې باندې سټارټ ته راوستلی شي، سټارټ میسیجز ته. نو دې نه وروسته بیا سیټینګز آپشن دی. سیټینګز آپشن کې لومړنی آپشن چې کوم راځي هغه د پروفایل دی. پروفایل کې په دې آپشن باندې چې موږ کله په دې غواړو انځور بدل کړو نو بیا به په دې کامرې باندې کلیک وکړو. دلته موږ ته درې ډوله آپشنه راځي. لومړنی آپشن دی کیمرا، یعنې که غوښتل مو چې تازه انځور واخلئ د کامرې نه نو بیا به په کیمرې باندې کلیک وکړئ، او که تاسې سره ګیلري کې یا موبایل کې تیار انځورونه پراته وي تاسې وایئ چې همغه انځور زه انتخابوم نو بیا به په ګیلري باندې کلیک وکړئ. نو فعلا به زه تاسو ته ښودلو لپاره یو انځور هم بدل کړم. نو دغه انځور زه غواړم چې خپل پروفایل ته ولګوم. کله چې پې زه کلیک کوم نو بیا به دا ډول راشي، یعنې تاسې سایز دغه ځای نه به تاسې دا جال غوندې جوړ د دې نه تاسې که غوښتل مو چې زوم یې کړئ یا نږدې یې کړئ نو تاسې بیا یو که مشکل یې نه درلود چې بالکل صحیح نو بیا تاسې به په ډن باندې کلیک وکړئ. ډن باندې چې مو کلیک وکړل دلته به پروفایل فوټو اپډیټډ ولیکل، یعنې تصویر بدل شو. دوم آپشن بیا پروفایل خو بدل شو، دې کې نیم دی. نو نیم فعلا مخان ور اخ کړو، نو ستاسې چې هر څه زړه یو خو چې کله نوی اکاونټ هم جوړوئ هغه وخت کې هم سړي نه پوښتنه کوي، هغې وخت کې هم تاسې نوم ور اپډیټ کولی شي یا ور اضافه کولی شي.
نو فعلا زه د خان په ځای صافی لیکم. دا چې مې ولیکه بیا به په سیو باندې کلیک وکړم، زما د واتس اپ نوم به بدل شي صافی ته. نو اباوټ کې یعنی په اړه، اباوټ په اړه، نو دلته څو ډول آپشنونه خپله د فیسبوک د واتس اپ شرکت لخوا نه ورکول شوي دي. ارجنت کالز اونلی، عموما دغه آپشن ډېره کوي، ارجنت کالز اونلی یعنی یوازې ضروري زنګونه دې ماته هغه شي، یعنی په اباوټ کې دا آپشن فعاله کړي. بیا اویلیبل دی، بیزی اویلیبل یعنی موجود اوس فعال هغه دی شته دی. یعنی دوم آپشن بیزی، مصروف، ایٹ سکول، ایٹ د موویز. هر آپشن چې تاسې یې کوو نو تاسې به هغه باندې کلیک وکړئ لکه اویلیبل باندې، نو دا به د ارجنت کالز اونلی نه اویلیبل ته هغه شي. نو که بیا هم تاسې خپل ځان نه کوم څه شی ور اضافه کول غوښتل، کوم څه مو په زړه کې په دغې قلم باندې به کلیک وکړئ، نو دلته چې مو هر څه زړه هغه به در سره ولیکئ پکې. نو زه فعلا تر 140 پورې فکر کوم، 139 پورې توري تاسې په دغه ځای کې اباوټ کې لیکلی شئ. نو چې ومو لیکه تاسې مثلا زه همداسې یو څه لیکمه، دا چې مو ولیکه هغې نه وروسته په سیو باندې کلیک وکړئ، ستاسې اباوټ آپشن چې دی دا به فعاله شي. نو دې نه وروسته به مونږ بیک لاړ شو، شاته به ولاړ شو. پروفایل باندې خو معلومات تاسو سره شریک کړل. اوس به اکاونټ ته راشو. اکاونټ کې لومړنی آپشن دی سیکیورټي نوټیفیکیشنز. سیکیورټي نوټیفیکیشنز your chats and calls are private. یعنی ته لیکلي ستاسې کوم خبرې اترې او همداسې زنګونه چې دا شخصي دي. end to end encryption keeps your personal messages and calls between you and the people you choose. Not even WhatsApp can read or listen to them. This includes your. نو دلته لیکلي دي چې دا کومه خبرې اترې چې ستاسې ترمنځ شوي دي د دوه نفرو ترمنځ، دا یوازې ستا او هغه نفر چې ته ورسره خبرې کړې دي ترمنځ به دا خبرې اترې یعنې هغه دي. نور واتس اپ هم نشي کولی چې ستاسې پیغامونه ولولي او یا یې واوري. نو دې کې بیا لیکلي this includes your، په دې کې شامله دي text and voice messages، پیغامونه، لیکلي پیغامونه او همداسې صوتي یا voice messages، voice پیغامونه صوتي. بیا لیکلي audio and video calls، تصویري او بې تصویره زنګونه، photos، videos and documents، انځورونه، همداسې ویډیوګانې او نور کوم اسناد چې دي. location sharing یعنی بعضې وخت کې ځای څوک شریکوي، دې په اړه مې هم یو ویډیو جوړه کړې ده، په یوټیوب چینل کې شته ده. سټیټس اپډیټس یعنی کله چې ستاسې سټیټس هغه کوئ په دا پکې یعنی شامله دي په دغه سیکیورټي نوټیفیکیشنز کې. نو که غواړئ تاسې چې دغه نوټیفیکیشن د سیکیورټي امنیتي کوم هغه چې دا تاسو ته راشي، نو دا آپشن فعلا تاسې وینئ چې غیر فعاله ده. نو په دې ځای باندې به کلیک وکړئ، دا آپشن به فعاله شي. دې سره به تاسو ته که کوم واتس اپ اکاونټ کې کوم هغه کېږي، تاسو ته به دغه معلومات راځي، تاسو ته به نوټیفیکیشن یا پیام راځي. نو دا آپشن باندې خو سره خبرې وکړې یا معلومات مې در سره شریک کړل. بیک به لاړ شو. دې کې بیا پاسکیز په نامه آپشن ده، یعنی یو رمز کول خپل هغه دپاره واتس اپ لپاره. نو تاسې به که غواړئ چې دا آپشن فعاله کړئ، خپل واتس اپ برنامې ته یا واتس اپ اپلیکیشن ته مو پاسکی یا پاسورډ ولګوئ، نو بیا به په کریټ باندې کلیک وکړئ. دوستانو کریټ پاسکی باندې چې کلیک وکړو، دلته د واتس اپ له لوري موږ ته یو رمز راکول شوی دی، یو کوډ لیکلی دی کریټ پاسکی. this passkey will be used for WhatsApp. یعنی دغه کوم رمز چې دی یا کوم پاسورډ چې دی دا به د واتس اپ دپاره کله چې تاسې نه مثلا موبایل ورکېږي یا موبایل بدلوئ، نو او بیا غواړئ یا واتس اپ
یا موبایل مو ریسټور کړی او غواړئ چې بیرته بیا په همغه نمبر باندې چې تاسې دې نه مخکې واتس اپ جوړ کړی تاسې واتس اپ جوړ کړئ، نو دا اپشن چې مو کله فعاله کړی وي یا کړی مو کریټ پاسکي مو لګولی، نو بیا چې کله تاسې اکاونټ جوړوئ نمبر چې مو څنګه که دغه پاسکي به تاسې نه یاد دغه رمز به تاسې نه غواړي. که دا رمز نه وي تاسې نشئ کولی چې خپل واتس اپ ته رسیدګي وکړئ، یعنې هغې واتس اپ باندې تاسې نمبر باندې بیرته تاسې واتس اپ اکاونټ جوړ کړئ. نو دغه دلته ماته پاسکي هغه کړې ده، دا چې کله دا واتس اپ له لوري اتومات هغه کېږي، دا د واتس اپ لخوا نه واتس اپ ټیم یا واتس اپ شرکت چې ده کمپنۍ دې لخوا نه اتومات درته هغه کېږي. نو کله مو چې پاسکي هغه کړه باید تاسې له یاده ونه باسئ، که له یاده مو وباسله نو بیا نشئ کولی تاسې په همدې نمبر باندې تاسې بیا ځلې واتس اپ جوړ کړئ. نو چې کله دا اپشن مو هغه کړه په کنټینیو باندې به کلیک وکړو، کنټینیو باندې کلیک کول نه وروسته تاسې نه د موبایل پاسورډ غواړي، پاسورډ او یا د ګوتې کوم هغه چې مو ورکړی وي ورته لاک هغه به تاسې کړئ. فعلا ما فنګر پرنټ ورکړی دی، نو زه به هغه وکړمه، کلیک به هغه به پرې وکړمه، نو دلته یې ولیکل پاسکي کریټډ، پاسکي کریټډ، نو یعنې کوم رمز هغه چې پاسورډ یا رمز دا هغه شو فعاله شو. نو هغه نه وروسته دوستانو دلته ایمیل اډرس دی. ایمیل اډرس د دې واتس اپ اکاونټ کې د اضافه کولو یا ورګډولو ګټه دا ده کله هم چې تاسې چا سره خبرې اترې کوئ، که وایس میسیجونه که هر څه مثلا میسیج په هر ډول مو میسیجونه سره کړي وي یا مو ډیټا سره شریک کړي وي، اسناد، انځورونه، ویډیوګانې، نو که تاسې دغه ایمیل اډرس دلته نه وي یاد کړی، نو بل ځل چې تاسې واتس اپ که مثلا ستاسې د موبایل ورک شي یا ریسټور مو کو، نو بیا تاسې نشئ کولی مثلا دا کوم ضروري کوم هغه چې مو کړي سره میسیجونه دا بیرته ترلاسه کړي. نو هغه لپاره ضرور دا دی تاسې باید خپل د جیمیل یو ایمیل تاسې په واتس اپ اکاونټ کې اضافه کړئ. هغه لپاره به موږ په دغه هغه باندې کلیک وکړو، قلم باندې کلیک کول نه وروسته هر ایمیل چې تاسې غوښته هغه ایمیل به دلته ولیکئ. ایمیل چې مو ولیکه هغه نه وروسته به په نیکسټ باندې کلیک وکړئ او دا ایمیل به تاسې سره اډ شي، اضافه به شي. نو دا ایمیل آپشن باندې خو سره معلومات شریک کړ، بیا به بیک لاړ شو. بیک تللو نه وروسته ټو سټپ ویریفیکیشن دې نه مخکې په فیسبوک او همداسې جیمیل او یاهو او په دغه کې او یا په نورو ډېرو برنامو کې اوس یې په واتس اپ کې هم هغه کړی دی. دې سره دا چې کله تاسې ټرن آن باندې کلیک کوئ، وایي هغه یو شپږ عددونو والا یا شپږ عددیزه یو پن یو رمز تاسې دلته ولیکئ چې بیا مو په آینده کې په یاد وي. create a 6-digit pin that you can remember، یعنې کله چې تاسې بیا مثلا په یاد ولرئ. زه به دلته فعلا به زه دلته یو رمز هغه کړمه، بیا چې مو یو ځل چې مو ولیکه بیا د کنفرم یو پن، یعنې بیا ځلې بیا دوم ځل دپاره بیا هم تاسې لیکئ. چې کله مو ولیکه بیا به په سیو باندې کلیک وکړئ. سیو باندې کلیک کول نه وروسته به دغه اپشن فعاله شي. دې نه وروسته ټو سټپ ویریفیکیشن نه وروسته بیا چینج نمبر دی، یعنې که غواړئ چې خپل نمبر مو تغییر کړئ، بدل یې کړئ تاسې، نو دې باندې به بیا انشاءالله کوم بل وخت ویډیو موږ جوړه کړو. ریکویسټ اکاونټ انفو، نو که غواړئ تاسې د خپل واتس اپ اکاونټ په اړه راپور ترلاسه کړئ، نو دې لپاره به تاسې ریکویسټ اکاونټ ریپورټ باندې کلیک وکړئ. کلیک چې مو وکړ نو دا به تاسو ته بیا دلته لیکلي your report will be ready in about 3 days، یعنې ستاسې اوس دا ما ریکویسټ سینډ کړ، یعنې ما ته دې باید زما د واتس اپ اکاونټ چې د دې په اړه دې باید ما ته راپور راکړل شي.
نو دلته یې لیکلي your report will be ready in about 3 days. یعنې ستاسې کوم راپور چې ده تاسې کوم غوښتنه وکړه دا به په 3 ورځو کې آماده شي. نو دا چې کله آماده شي لیکلي you will have a few weeks to download your report after it's available. یعنې دا به یو څو اونیو دپاره تاسې ته هغوی چې تاسې کولی شي بیا ډاونلوډ کړئ. هغې نه وروسته به بیا دا بل آپشن دی اډ اکاونټ. اډ اکاونټ باندې چې کلک موږ وکړو نو دلته تاسې چې یعنې د جمع علامه او یا هم اډ اکاونټ په دې چې کلک وکړو یعنې دې سره تاسې کولی شئ چې یو واتساپ برنامه کې له یو نه ډېر نمبرونه یا ډېر واتساپونه هغه تاسې ولرئ. نمبرونه په یو واتساپ کې لکه څنګه چې په فیسبوک کې یا همداسې یاهو او همداسې جیمیل او همداسې نور کوم برنامې چې دي په دې کې تاسې کولی شئ چې یو نه ډېر آیډیانې اکاونټونه په یو وخت باندې هغه کوي پکې لاګین کوي یا یې فعاله کوي. په دې کې اوس هم په واتساپ کې هم دا آپشن د څومره وخت کېږي چې دا آپشن دلته فعاله شوی دی. نو کله چې اډ ان اکاونټ باندې هم کلک وکړئ یا اډ اکاونټ باندې نو هماغه څنګه چې تاسې نوی واتساپ جوړوئ واتساپ اکاونټ یا نوی واتساپ نمبر هغه جوړوئ هماغسې بیا به په تاسې په اګري اینډ کنټینیو باندې همداسې کلک وکړئ نو ټول سیسټم یا ټوله طریقه هماغسې ده چې څنګه تاسې نوی هغه جوړوئ. نو اډ اکاونټ نه وروسته بیا وروستانی آپشن یا وروستی آپشن ډیلیټ اکاونټ دی. اوس بعضې وخت کې لکه څنګه چې د فیسبوک کې د هغه نه په تنګ راشي یا بل اکاونټ لري غواړي چې پخوانی اکاونټ چې دی دا ډیلیټ کړي نو همدا آپشن په واتساپ کې هم شته ده ډیلیټ دیس اکاونټ. نو دلته یې لیکلي دي if you delete this account یعنې تاسې دا اکاونټ ډیلیټ کړئ نو دا ستاسې دا اکاونټ چې دی یا دا واتساپ نمبر هغه هم چې دی دا به د واتساپ نه همداسې ټولو هغه نه ډیوایسونه یعنې ټول موبایلونه دا هغه شي ورک به شي ډیلیټ به شي. بیا یې لیکلي your message history will be erased نو ستاسې د میسیجونو کوم هسټري چې ده یا تاریخچه چې ده دا به هم پاکه شي. you will be removed from نو دې سره کله چې تاسې اکاونټ ډیلیټ کوئ د واتساپ دریم آپشن یې لیکلي چې تاسې به د واتساپ څومره ګروپونه چې وي هغه نه اتومات ډول تاسې یا به دې هغه نه تاسې هغه شي ډیلیټ شي یعنې لرې به یې کړی شي removed. any channels you created will be deleted نو همداسې کوم چینل چې مو جوړ کړي اوس په واتساپ کې هم چینل جوړوی شي ګروپونه خو مخکې جوړوی شو واتساپ ګروپونه اوس پکې چینل هم جوړوی شي نو دا به هم ډیلیټ شي یعنې. نو بیا دوم آپشن ده چینج نمبر انسټډ یعنې دې په ځای تاسې نمبر خپل بدل کړئ که نه نو بیا که تاسې بدلول غوښته یعنې فعلا چې کوم واتساپ استعمالوئ که غوښتل مو چې واتساپ نمبر مو بدل کړئ بیا به په چینج باندې کلک وکړئ. چینج باندې کلک کول نه وروسته به بیا نیکسټ باندې نو دلته تاسې enter your old phone number with country code یعنې تاسې زوړ کوم نمبر چې دی هغه در سره ولیکئ په دې سر کې اول آپشن چې کوم دی بیا enter your new phone number with country code نو دلته به تاسې مثلا نوی نمبر ولیکئ نوی نمبر چې مو ولیکه نیکسټ به کلک وکړئ نیکسټ باندې به کلک کول نه وروسته دلته you are about to change your number from یعنې تاسې دلته پخوانی نمبر ستاسې دلته بدلیږي د نوي نمبر ته نو دلته بیا لیکلي notify contacts یعنې که تاسې غواړئ چې مثلا اوس دا نمبر ما بدل که نو دا د زما دوستانو سره هم دا میسج یا دا شریک شي نو بیا به تاسې دلته notify contacts باندې کلک وکړئ او بیا به په دغه ډن باندې چې کلک وکړه نو دې سره به ستاسې واتساپ نمبر بدل شي او ستاسې دوستانو ته به هم ستاسې په اړه یو پیام ورشي واتساپ ته چې دې له دې نمبر نه دې نمبر ته مثلا خپل واتساپ نمبر تغییر کړه. نو دلته به موږ to delete your account confirm your country code and enter your phone number یعنی که تاسې غواړئ چې خپل نمبر مو ډیلیټ کړئ یا واتساپ اکاونټ مو ډیلیټ کړئ نو دلته اول خو کنټري کې هیواد انتخاب کړئ مثلا فعلا افغانستان نو دلته په فون نمبر کې به همدغه نمبر چې تاسې یا همدغه اکاونټ واتساپ اکاونټ چې تاسې غواړئ ډیلیټ کړئ
نو دا به دلته ولیکئ. چې مو ولیکه بیا به په دغه ډیلیټ اکاونټ باندې کلیک وکئ. نو دې سره به ستاسې دا واتساپ اکاونټ چې دی دا به له منځه ولاړ شي، ډیلیټ به شي. سیټینګز کې بیا اویټار یا اویټار کې باندې به کلیک وکړو. دلته لیکلي دي say more with avatars now on WhatsApp. نو create your avatar باندې چې مو کلیک وکړو دلته به بیا get started باندې کلیک وکړو. get started باندې چې مو کلیک وکړو دلته به اتومات ډول ستاسې د موبایل کامره چې ده، فرانټ کیمرا یا مخکینی کیمرا چې ورته دا به اتومات ډول هغه شي. نو که غوښته مو چې همدغه وخت کې انځور واخلي د فعلا چې ستاسې د موبایل کامره فعاله ده او تاسې غواړئ همدا اوسني انځور نه تاسې اویټار جوړ کړئ، کارټون جوړ کړئ، نو بیا خو به په ټیک فوټو باندې کلیک وکړئ. او که غوښتل مو چې نه کریټ مینولی، نو بیا به په دې ځای باندې کلیک وکړئ، یعنې زه خپله دا کارټون جوړول غواړم. get started with the skin tone. نو دې کې به تاسې د خپل هغه کارټون چې تاسې جوړوئ د هغې د پوستکي رنګ انتخاب کړئ. که تور مثلا دغه ټول رنګونه پکې دي، هر یو چې ستاسې خوښه وه انتخاب به یې کوئ. زه فعلا دا انتخابوم او بیا په نیکسټ باندې کلیک کوم. نو نیکسټ باندې چې مې کلیک وکړ دلته به لږ منتظر پاتې شم. دا د نیټ سرعته پورې ده چې څومره سرعت تیز وي همغومره به زر دا کارټون جوړیږي. نو دلته تاسې وینئ د ښځینه او همداسې د نارینه یا د نجونو د هلکانو ټول هغه شته دلته ډول ډول، هر یو چې ستاسې خوښ وو. نو دلته لیکلي هیر سټایل، یعنې د ویښتانو کوم سټایل یا ډیزاین چې دی دا تاسې کوم انتخابوئ. زه به دلته فعلا دغه انتخاب کوم. تاسې هم چې هر یو انتخابوه چې انتخاب نه وروسته به په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. نو دلته موږ نه پوښتنه کوي چې هیر کلر د ویښتانو رنګ کوم ورکول غواړئ تاسې. نو فعلا همدا تور صحیح دی. هر رنګ چې بیا تاسې غوښتل سې به یې په انتخاب کوئ. زه فعلا همدا تور انتخابوم. نو بیا به په نیکسټ باندې کلیک وکړم. نو دلته پوښتنه کوي چې باډي یعنې جسم یې کوم یو کوئ تاسې. نو زه دلته ډول ډول دي، یعنې تیارو همداسې ډنګرو. نو فعلا زه دلته دغه انتخابوم او په نیکسټ به کلیک وکړم. نیکسټ باندې کلیک کول نه وروسته دلته موږ نه د کالو پوښتنه کوي آوټفټ کوم ډول کالي تاسې ورته کول غواړئ. نو زه دلته فعلا تاسې چې هر یو بیا انتخابوه ستاسې خوښه، خو زه فعلا دلته دغه انتخابوم او بیا په ډن باندې به کلیک وکړم. ډن باندې کلیک کول نه وروسته به creating your avatar نو لیکي چې ستاسې کارټون یا اویټار په تیارېدو دی او دلته بیا اوس ولیکل چې اویټار created، یعنې اویټار چې کوم تاسې یا کړی و کارټون هغه جوړ شو. نو بیا به په نیکسټ باندې موږ کلیک وکړو. نیکسټ باندې کلیک کول نه وروسته تاسې لیدای شئ دوستانو چې دغه کارټون یا اویټار دا جوړ شوی دی. نو اویټار یا کارټون جوړ شوی دی. دلته بیا وروستی اپشن دی ډیلیټ اویټار. نو که تاسې غوښته چې مثلا دا کوم کارټون یا اویټار چې ما جوړ کړی دی دا نه مې دی په کار، نو بیا په ډیلیټ باندې کلیک وکړئ. ډیلیټ نه وروسته تاسو نه پوښتنه کوي چې دا به همیشه دپاره دا کوم تاسې هغه کوئ ډیلیټول غواړئ دا به همیشه دپاره ډیلیټ شي. نو ځای مو مشکل نه لري ډیلیټ. نو دا کوم کارټون چې موږ جوړ کړی و دا ډیلیټ شو. نو که غوښته مو چې جوړه کړئ بیا خو مې طریقه درته تیاره ښودلې ده. نو دې نه وروسته اویټار نه وروسته آپشن دی فیوریټس آپشن کې make it easy to find the people and groups that matter most across WhatsApp، یعنی ځان دپاره اسانه کوي چې تاسې خلک او همداسې ګروپونه کوم چې تاسو ته معنا لري هغه تاسې په اسانۍ سره پیدا کړئ. نو هغه لپاره تاسې په اډ فیوریټ باندې کلیک وکړئ. نو که غوښتل مو چې ګروپ وي، کوم شمیره وي، نمبر وي مثلا، دا تاسې په اسانۍ سره پیدا کړئ. نو بیا به تاسې دلته کلیک وکړئ په هغه نمبر باندې او بیا به کلیک کول نه وروسته دغه شین ځای باندې کلیک وکړئ. نو دې سره به ستاسې فیوریټس ته یعنې د خوښ کارده هغه که ګروپونه وي که شمیرې وي نو دې سره به تاسې هغه دغه ځای کې تاسې ترلاسه کولی شئ یا پیدا کولی شئ. نوټیفیکیشنز آپشن هم دی.
نوټیفیکیشنز باندې مونږ کلیک کوو. دلته نوټیفیکیشنز کې conversation tones play sounds for incoming and outgoing messages. کله چې تاسو په دې اپشن باندې کلیک کوئ دا فعلا فعاله ده. دې سره به مثلا کله چې تاسو ته زنګ راځي، پیام راځي، نو تاسو ته به دلته دا اپشن چې کله فعاله وي نو دې سره به تاسو هغه د میسیج یا د زنګ تاسو ته به هغه راځي، مثلا یو غږ به راځي یا نوټیفیکیشن. نو په دې نوټیفیکیشن کې conversation tones نه وروسته میسیج ده، میسیجز کې دلته نوټیفیکیشن ټون یعنی د هغه زنګ یا د پیام نوټیفیکیشن چې ورته وایي په انګلیسي کې، هغې ټون یعنی زنګ یا غږ ورته کوم لګول غواړي. موږ به په دې کلیک وکړو. فعلا د اتومات ډول همدا واتس اپ کوم خپل غږ چې د کله چې یو پیام راځي هغه انتخاب د ډیفالت نوټیفیکیشن ساوند. نو که تاسې غوښته چې هر غږ ورته ولګوئ یا زنګ ورته ولګوئ تاسې دې ځای کې کلیک کولی شئ. نو هر یو چې مو زړه و تاسې دلته انتخاب کړئ، انتخاب نه وروسته به بیا بیک لاړ شئ. نو فعلا دلته د کارټون په نامه زنګ ورته هغه شوی دی. نوټیفیکیشن ټون نه وروسته وایبریټ په نامه اپشن دی. وایبریټ یعنی د میسیج لړزه چې ورته وایي، فعلا ته ډیفالت دی. نو ډیفالت که غواړئ چې تاسې د کله پیام، زنګ، هر شی چې وي تاسې واتس اپ ته راشي نو لړزه وکړي او که ویې نه کړي. نو دلته فعلا د څلور ډوله اپشنه دي. لومړنی اپشن یې د آف دی. نو که غوښتل مو چې دغه وایبریشن یا لړزه ونه کړي نو بیا به په آف باندې کلیک وکړئ او اوکې یې وکړئ. او که نور اپشن یې هم دلته دي، ډیفالت اتومات ډول دی نو ډیفالت خو خپله سیسټم لوري هغه شوي دی انتخاب. او دریم اپشن یې دی شارټ. شارټ کې چې کله تاسې شارټ باندې کلیک کوئ یا انتخابوئ دې سره به دا د لړزه کومه موده چې ده دا به ډیره لنډه وي، یعنی ډیر کم اندازه کې به دا لړزه کوي. او بیا که لانګ انتخابوئ لانګ سره به بیا لړزه دا به ورسره اوږده وي. نو اوکې باندې به کلیک وکړو. هغه نه وروسته دلته لایټ هغه کې لایټ اپشن کې دلته لومړنی اپشن نن دی، یعنی چې کله ماته پیام یا کوم زنګ راځي دې سره زما د موبایل رڼا دې باید ونه لګیږي. او که غواړئ چې ولګیږي نو بیا پکې تاسې دلته رنګونه انتخابولی شئ چې کله ماته پیام راځي یا زنګ راځي نو کوم ډول کوم رنګ کې باید دا رڼا هغه شي د موبایل مې. دې کې وایټ، سپین، سور، زیړ او همداسې شین. نو دا مختلفه رنګونه دي. فعلا دلته ما وایټ انتخاب کړی دی. نو زه به هغه چې ستاسې رنګ چې خوښ و هغه به انتخاب کړئ، بیا به په اوکې باندې کلیک وکړئ. دې سره به ستاسې د کله چې تاسې ته پیام راځي یا زنګ راځي هغې سره به د رنګ به ستاسې د موبایل رڼا به همغه ډول کېږي. لایټ نه لاندې دلته use high priority notifications show previews of notifications at the top of the screen. نو کله چې تاسو ته پیام راځي هغه که وایس میسیج او که همسې لیکلی پیام نو دا به د سکرین په سر کې دلته ښودل کېږي کله چې دا اپشن فعاله وي. او که غواړئ چې درته کوم پیام یا څه راشي ښکاره نه شي نو دا اپشن به غیر فعاله کوي. نو فعلا به زه بیرته فعاله کړم. نو کله چې تاسې یو چاته انځور یا وایس میسیج همداسې هر څه چې مو ورته لیکلي بیرته هغه یو ریاکشن کوي، یو عکس العمل کوي، هغه که هر ډول عکس العمل وي نو که دا اپشن فعاله وي نو تاسو ته به هغه کوم هغې چې عکس العمل کړی یا ریاکشن یې کړی وي دې سره به تاسو ته په واتس اپ کې دا د موبایل په کامرې څنګ کې یا پاس دغه ځای کې به هغه نوټیفیکیشن یا میسیج تاسې ته راشي. نو که غواړئ چې را نه شي درته غیر فعاله کړئ بیا هغه نه وروسته دلته ګروپس دي. ګروپس یعنی ګروپونو د واتس اپ کوم ګروپ چې دی دې کې نوټیفیکیشن ټون د واتس اپ ګروپ کې هم بعضې وخت کې سړی بعضې میسیج چې درته کوي نو د نوټیفیکیشن یعنی د زنګ غږ یې څه رقم وي هغه به تاسې چې انتخابومو
دې ځای نه به انتخاب نه وروسته به بیک لاړ شي، هغه به هغه شي. وایبریټ هم همداسې، دا هم همداسې د باراني آپشن نه چې کومه چې دا هم هماغه ډول دي. لایټ یې همسې برق یې څه رقمي یوز های پرایورټي، نو هر څه یې همداسې. نو دلته بیا ګروپس نه وروسته کالز آپشن دی. کالز کې بیا رینګ ټون دی. رینګ ټون یعنی د ستاسې ته چې کله زنګ راځي واتساپ ته مو، هغه یې غږ څه ډول وي. نو هر یو چې تاسو دلته انتخاب به یې کوي، بیا به بیک لاړ شي. بیک نه وروسته به دلته هغه اتومات ډول انتخاب شي. همداسې وایبریټ یعنی لړزه، نو دا هم همغه ډول ده. آف پکې دی آپشن، ډیفالټ دی، شارټ ده، لانګ ده. نو هر یو چې تاسو انتخاب به کوي او بیک به لاړ شي. او په پای کې نوټیفیکیشن سیټینګ کې په پای کې سټیټس کله چې تاسو سټیټس په واتس اپ کې لګوي، نو دلته لیکلي ریاکشنز غواړئ تاسو مثلا کله چې تاسو پر سټیټس باندې یا سټیټس باندې یو څوک ریاکشن کوي، یو کمنټ نظر ورکوي، هغه تاسو ته راشي. نو که غواړئ چې راشي، خو دا آپشن تیار فعاله ده یا فعاله کړئ، او که نه غواړئ نو بیا غیر فعاله کړئ. په مینیج سټوریج آپشن کې فعلا دا موبایل 256 جی بی حافظه لري. نو دلته لیکلي دي چې ستاسې واتس اپ کومه ډیټا چې ده دا 101 ام بي استعمال شوې ده. نو 206 جی بي کې 101 استعمال شوې. هغه که تاسې میسجونه کړي دي، لیکلي، او که وایس میسج هم کړي، او که ویډیوګانې دا شیان مو کړي دي، دا ټوله 101 ام بي ډیټا سره شوې ده، شریکه شوې ده. نو مینیج سټوریج کې څه خاص نشته. موږ نیټورک یوزیج ته ورځو. نیټورک یوزیج کې یعنی کوم نیټ چې موږ استعمال کړی دی، هغې په اړه تاسې دلته معلومات لیدلی شئ. او دلته نیټورک یوزیج کې یوزیج ټول څونه نیټ چې تاسې مصرف کړی په واتس اپ باندې، هغه که د میسجو له لارې میسجو باندې هم کړی، انځورونه ویډیوګانې هم لیږلي، او که د زنګ له لارې ما کړي، دا ټول معلومات به تاسې دلته ښکاره کېږي، دلته شو کېږي. نو فعلا 4.7 جی بي نیټ مصرف شوی دی. زنګونو باندې 2.7 همداسې چې کوم زنګ تاسو خوا هغه شوی دی. او دلته 126 زنګه آوټ ګوینګ یعنی آوټ ګوینګ کوم زنګونه چې تاسې وهلي دي، 138 انکامینګ یعنی دلته لیکلي 138 تاسو ته زنګونه راغلي دي. نو میډیا کې بیا هغه انځورونه ویډیوګانې چې تاسې شریکې کړي یا تاسو ته راغلي، په میډیا آپشن کې به د په اړه معلومات 128.4 ام بي دا شریکه شوې ده دې خوا نه، یعنی ما لیږلې. 259.5 ام بي دا ما ته راغلې ده. همداسې ګوګل سټوریج کله چې تاسې چیټ بیک اپ یعنی دغه ستاسې خپل ایمیل د واتس اپ سره کړی، شیر لینک کړی، وصل کړی مو یا پکې ورګډ کړی مې، نو بیا به په دې ګوګل سټوریج کې به هغې فعلا دا نه مې ده کړی ورسره، نو 0 کې بي ده. میسیجز همداسې پیغامونه چې هغه شوي دي، لیږل شوي دي، دا 3.8 ام بي زما له خوا نه هغه شوي، یعنې کوم پیغامونه چې ما لیږلي دي 14.7 هغې خوا نه شریک شوي. نو 627 میسجونه دې خوا نه او 222 هغې خوا نه هغه شوي راغلي دي. همداسې سټیټس خو فعلا ما نه دی هغه کړی. نو نور همداسې دا معلومات دي، دا د نیټورک د نیټ په اړه. موږ به بیک لاړ شو، دې کې څه خاص نشته. یوز لیس ډیټا فار کالز یعنی کله چې تاسې زنګ وهئ، دې دپاره دې کمه ډیټا یا نیټ مصرف شي، کمې امبیانې. نو که غواړئ چې کمې امبیانې مصرف شي، دې سره کیدی شي دوستانو ستاسې کله چې دا آپشن تاسې فعالوئ، نو دې سره ستاسې د هغه د نیټ کوالټي چې ده، یا د زنګ کله چې تاسې زنګ وهئ یا څوک درته زنګ وهي، خصوصا ویډیو کال، دې سره ستاسې د ویډیو کال هغه کوم کوالټي چې ورته وایي، هغه کیدای شي دې سره ضعیفه شي، ځکه چې تاسې دا آپشن فعالوئ یوز لیس ډیټا فار کالز، یعنی باید کمه ډیټا یا کمې امبیانې د مصرف شي. نو که غواړئ غیر فعاله کړئ، خو بیرته به پې کلیک وکړئ، غیر فعاله به شي. دې نه وروسته میډیا اپلوډ کوالټي. میډیا اپلوډ کوالټي کله چې تاسې چاته کومه ویډیو یا تصویر لیږئ، نو دلته به موږ کلیک وکړو.
کلک چې مو میډیا اپلوډ کوالټي یعنی خپل د دلته لیکلي select the quality for photos and videos to be sent at in chats یعنی خپل کوالټي انتخاب کوي چې تاسو کوم ډول کوالټي یعنی کله چې تاسو انځور لګي ویډیو لګي په کوم کوالټي کې دا تاسو هغه شي د چاته چې لګي شریک شي نو فعلا د سټانډرډ کوالټي ده دا چې کله دا اپشن فعال دي سره بیا تاسو د ویډیو د انځور کوم کوالټي چې هغه ضعیفه ای کمه وي او که غواړئ چې په ایچ ډي کې ولګئ نو دلته بیا ایچ ډي چې کله تاسو انتخاب کړئ ایچ ډي کوالټي سلو ټو سند یعنی دا به په لګلو کې لږ وخت نیسي ضعیفه وي سلو وي آهسته وي and can be 6 times larger سلو خو به ترڅنګ به شپږ چنده یا شپږ برابره به ده یعنی سایز به یا امبیانې به هم تاسې نه زیاتې وي نو که غوښتل مو چې سیو یې کوئ کله مو چې سټانډرډ ضعیفه کوالټي هغه کړه یا ایچ ډي نو که غوښتل مو چې سیو یې کوئ ثبت یې کوئ بیا په سیو باندې کلک وکړئ دې نه وروسته چې کله تاسې ویډیوګانې انځورونه لیږئ هغه به په ایچ ډي کوالټي کې ځکه دلته موږ ایچ ډي انتخاب کړی او که بیا ایچ ډي کوم کوو هغه بیا ستاسې خپله خوښه انتخاب یې کړئ او سیو یې کړئ نو دلته میډیا auto download voice messages are always automatically downloaded نو دې کې درې ډوله اپشنه دي میډیا auto download موږ به پې کلیک وکړو when using mobile data یعنی کله چې زه نت د موبایل یعنی ډیټا چې ورته وي وای فای نه ډیټا چې زه کله استعمالوم نو ماته د کوم شیان ډاونلوډ شي فعلا پکې فوټوز انتخاب ده یعنی کله چې زه د موبایل ډیټا یا موبایل سیم له لارې نت استفاده کوم نو باید یوازې انځورونه دي مثلا هر شی چې تاسو غوښته هماغه به دلته انتخاب کړئ دلته اولنی اپشن دی لومړنی اپشن فوټوز دوم دی اډیو دریم دی ویډیوز څلورم دی ډاکومنټس نو کله چې دغه اپشن تاسو انتخابوي که غوښته مو اوس مثلا ما دلته اډیو انتخاب کړی دی نو کله چې دا انتخاب کوم زه یا انتخاب وي نو دې سره چې کله زه د سیم له لارې نت استعمالوم استفاده کوم یوازې به ماته اتومات ډول اډیو میسجونه صوتیانې چې دي دا به ماته اتومات ډول هغه کېږي یعنی ماته به ضرورت نه چې زه پې کله چې ماته وایس میسج راځي زه پې باید کلیک وکړم بیا ډاونلوډ شي نه اتومات ډول به دا هغه کېږي مثلا ډاونلوډ به زه چې کله چاټ هسټري خلاصوم یا یو نفر سره هغه کوم میسج کوم یا میسجونه ورته ګورم نو دا به اتومات ډول هلته ډاونلوډ شوي ماته به ضرورت نه چې زه به پې یو ځل کلیک وکړم چې دا ډاونلوډ شي ویډیوز که ویډیوز باندې کلیک کوئ تاسې په افغانستان کې خو متاسفانه د انټرنیټ بیې ډېرې جګې دي لوړې دي نو ویډیوز به زما په شمول ډېری داسې دوستان وي چې اتومات ډول ویډیوګانې نه غواړي چې هغې هغه ته ډاونلوډ شي نو که داسې غوښتل چې اتومات ډول د ډاونلوډ شي بیا خو ویډیوز هغه یعنی کوم اپشن چې یا کوم شیان چې تاسې غواړئ هغه ستاسې ته اتومات ډول اپشن چې کله اتومات ډول ډاونلوډ شي نو بیا خو به تاسې دلته انتخاب به یې کوئ لومړنی اپشن د فوټوز د انځورونه اډیو صوتیانې مثلا او دریم اپشن د ویډیوګانې همداسې ډاکومنټس نو بیا به تاسې انتخاب کړئ چې انتخاب مو کړ په اوکې به کلیک وکړئ نو کله هم چې تاسې د موبایل له لارې سیم له لارې وبښئ د سیم له لارې نت استفاده کوئ نو تاسو ته به دا اپشن دغه کوم اپشن چې تاسو انتخاب کړي یا که د انځور وي که د صوتیان وي هغه به اتومات ډول کېږي بیا دلته دوم اپشن دی په میډیا auto download کې when connected on Wi-Fi یعنی کله چې دا د وای فای له لارې وصل وي یعنی کله زه چې وای فای استعمالوم یا د وای فای له لارې نو دغه کوم شیان دې ماته ډاونلوډ شي دې کې ګورئ تاسې اتومات ډول ټولې اپشنې دا کنیکټ دي یا هغه دي فعاله دي نو هر یو چې تاسې غوښته انتخاب به یې کوئ چې انتخاب مو کړه هغه نه وروسته په اوکې کلیک وکړئ نو کله هم چې تاسې وای فای هغه کوئ نو تاسو ته به انځورونه صوتیانې همداسې ویډیوګانې او ډاکومنټس نور اسناد چې دا اتومات ډول به ډاونلوډیږي ستاسې کلیک کولو ته یا ډاونلوډ کولو ته به ضرورت نه وي when roaming بعضې اوس مثلا نورو هیوادونو ته چې لاړ شي هلته د رومینګ سیسټم وي نو دې کې هم همداسې تاسې چې انتخاب وکړو نو اوکې باندې به کلیک وکړئ نو دا به تاسو سره بیا اتومات ډول ډاونلوډیږي نو دا په سټوریج اینډ ډیټا
آپشن کې دا نو دې ترڅنګ اوس دې نه وروسته اپ لانګویج ده، یعنی د برنامې یا د واتس اپ اپلیکیشن کومه ژبه کې تاسې کارول غواړئ. دا خو خپله د واتس اپ ژبه چې د هغه ګورې دلته لیکلي دي انګلیش، بیا لاندې لیکلي ډیوایس لانګویج، یعنی خپله د تلیفون یا دغه ژبه. نو دلته انګلیش انتخاب ده اتومات ډول. که غواړئ تاسې په فارسي کې انتخاب کړئ، فارسي کې دا هغه شي تاسې ته، نو بیا به تاسې فارسي انتخاب کړئ. اپ لانګویج نه وروسته دلته د هیلپ آپشن دی. هیلپ آپشن کې هیلپ سنټر، ټرمز اینډ پرایویسي پالیسی، چینل ریپورټس، یعنی د مرستې په نامه آپشن دی. دې باندې موږ نه غږیږو، دا دومره مهم هم نه دی. بیا انوایټ ا فرند. اوس مثلا بعضې دوستان دي چې واتس اپ نه لري، یا په بعضې نمبرونو باندې، بعضې شمیرو باندې واتس اپ اکاونټونه نه دي جوړ. نو که غواړئ چې تاسې یې انوایټ کړئ، دعوت یې کړئ، بیا خو به تاسې مثلا ته کله چې دغه انوایټ ا فرند آپشن هغه کوئ، تاسې دلته به تاسو سره نمبرونه راشي، هغه نمبرونه کوم باندې چې واتس اپ اکاونټ یې نه دی جوړ. نو چې هغه شي بیا به تاسې دلته د راسته خوا کې شین رنګ کې انوایټ، تاسې یې په انوایټ به کلیک وکړئ، هغه ته به یو پیام د سیم کارت له لارې ورشي. دا هم دومره مهم نه و. بیا دلته اپ اپډیټس ده. اپ اپډیټ سیټینګز کې اپ اپډیټس آپشن ده. اوټو اپډیټ واتس اپ، automatically download app updates. نو کله چې دغه آپشن تاسې دا آپشن فعلا ولیده چې دا فعال و، نو که تاسې غواړئ چې دا آپشن، یعنی کله د واتس اپ چې زما واتس اپ برنامه تاریخ یې هغه کېږي یا تاریخ تیره کېږي، اکسپایر کېږي، نو دا دې ماته اتومات ډول هغه شي اپډیټ شي یا ډاونلوډ شي. نو بیا خو به تاسې په دې باندې کلیک وکړئ. هیڅ ضرورت به نه وي کله چې ستاسې واتس اپ اکسپایر کېږي، تاریخ یې تیریږي، نو بیا به دا اتومات ډول هغه کېږي، ستاسې هغه ته به ضرورت نه وي چې تاسې لاړ شئ پلی سټور ته او هغه ځان یې اپډیټ کړئ. نو دې نه وروسته نوټیفیکیشنز کله چې دغه آپشن غیر فعاله وي، نو تاسو ته به د واتس اپ کله ستاسې تاریخ هغه کېږي، تاریخ تیره کېږي، اکسپایر کېږي، نو تاسو ته به کوم پیام نه راځي کله چې دا غیر فعاله وي. فعلا دلته دا فعاله ده، نو کله هم چې ستاسې واتس اپ تاریخ هغه کېږي، نو دلته به تاسو ته اتومات ډول پیام راځي، نوټیفیکیشن به راځي. نو دا وه د نن ورځې ویډیو. که خوښه شوې مې وي در سره لایک یې کړئ، که کوم نظر یا پوښتنه لرئ له موږ سره یې د کامنټ له لارې شریکه کړئ. نو تر بلې ویډیو پورې مې په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او اباد اوسئ.